یو کلی کې ګلمینه نوم جنۍ خپلې ترور سره اوسېده. د دې ترورې یوه لور هم وه، د هغې نوم شایسته و. ګلمینه د رنګ نه توره اور چیته وه، اور شایسته د رنګ نه هم ښکلې وه، اور کدې هم ښکلی و. ګلمینه ترور ته د خپلې لور په شان ګرانه وه. شایستې له مور داسې تربیت ورکړی چې هغې به هم ګلمینې سره ډېره زیاته مینه کوله. ګلمینې کور کار سره ډېره مینه وه، اور هر وخت به یې څه نه څه کار شروع کړی و. ګلمینې نن دا کړکۍ هم لږه صفا کا، ډېره زیاته دوړه ده پکې. ګلمینې که د وړوکې و هغه کړکۍ ته نه رسېده، هغه ډېره زیاته خفه وه. اوهو ګلمینې، ستا لاس خو دې کړکۍ ته نه رسي. دا راکه دا به زه صفا کړم، ته ورشه برش ولګوه. ګلمینې د کور صفایي کول شروع کړو. ګلمینې سره سره شایسته هم لویه وه. د دې مور سره غم و چې دی دواړه واده کم. شایستې سره سره د ګلمینې د واده ذمهواري هم په ترور وه. ګلمینې بچې ځان خو ښکلی تیار که، نن ستا کتو دپاره څه مېلمانه را روان دي. نن هم د نور کله په شان مېلمانه راغلو. چای اوبه یې وڅښلې، خو چې ګلمینه یې ولیده نو هغه یې خوښه نه شوه، اور هغې هلته نه لاړو. ګلمینه ډېره زیاته خفه وه او خپلې کمرې ته لاړه، اور هلته په ژړا شوه. څو ورځې پس د دې دواړو کتو دپاره رشتې والا را روان و. ګلمینې ته چې څنګه پته ولګېده نو دا کور نه خفه روانه شوه، اور ځنګل طرف ته لاړه. ځنګل کې د یوې اونې لاندې کېناسته، اور ښه ژړا یې شروع کړه. دغه دوران په ځنګل کې یوه پري روانه وه. د هغې نظر په ګلمینه پرېوتو. دې پري چې څنګه ګلمینه په ژړا ولیده نو دا هغې ته نږدې ورغله، اور تپوس یې ترې وکړو چې ته ولې ژاړې. ګلمینې چې څنګه دا پري ولیده نو دا ډېره زیاته ویرېده او एकदम ودرېده. اخر ګلمینه پري ته راشروع شوه، او د خپل زړه ټول حالونه یې ورته وویل. زما مور پلار نشته، زه یوه یتیمه نجلۍ یم. زما پرورش زما یوې ترور کړی دی. اوس زه لویه یم، زما ترور غواړي چې زه واده شم، خو زما کتو ته چې څوک هم راشي، زما د تور رنګ اور د وړوکي قد ده چې هغه یې ما پرېږدي. ګلمینه چې څنګه خبره ختم کړي نو دا بیا په ژړا شي. پري چې دې ته وګوري نو په دې ډېر زیات زړه خفه شي. ښکلې جینۍ ته ژاړې ولې؟ ژاړه ما، نن نه بس به تا هر څوک خوښوي. پري خپل جادویي سټیکر وباسي، اور ګلمینې سره یې ولګوي. ګلمینه د سر نه والې خپو پورې ډېره زیاته ښکلې شي. اوس ګلمینه ښکلې دنګه تکه سپینه جینۍ. د ګلمینې یقین نه راځي چې دا زه یم که نه بل څوک دي. ګلمینه ډېره زیاته خوشحاله او د پري شکریا ادا کړي، اور کور طرف ته روانه شي. دوی کره مېلمانه راغلي وي، اور هغې وختي راځي ناستې. د دې شایسته خپل یو زوی دپاره ډېره زیاته خوښه شي. د ګلمینې ترور ډېر زیات سوچ کوي چې دا ګلمینه به اوس چېرته وي. په دې کې ګلمینه کور ته راشي. شایسته اور ترور چې څنګه دا ګلمینه وویني نو دی ډېر زیات اریان شي، خو د مېلمنو په مخ کې هېڅ غږ ونه کړي. شایسته اور د ګلمینې ترور ډېر زیات خوشحالي. د مېلمنو ګلمینه هم ډېره زیاته خوښه شي او خپل دویم زوی دپاره یې وغواړي. چې څنګه مېلمانه لاړ شي نو ګلمینه ترور ته ټوله کیسه وکړي. د ګلمینې ترور هغه پري ته ډېرې زیاتې د زړه نه دعاګانې وکړي، او د الله تعالی شکر هم ادا کړي. دغه شان دی ټول ډېر زیات خوشحالي. میاشت پس د شایستې او د ګلمینې واده هم وشي. دی دواړه په خپلو نوي کورونو کې ډېر زیاتې خوشحالي.